د القمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 450مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 55 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم درونکی دی. اقتربت الساعة وانشق القمر. د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله، دوه ټوټې شوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. خو د دغو خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغو نسبت وکړ او د خپلو نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هره معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. دغه خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنع کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي، خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نو ای پیغمبره له دوی نه مخ واړوه. په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي، خلک به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترېنه انکار کوو په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډېره سخته ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. له دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده دروغجن وګاڼه، ویې ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښو شو. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم، اوس ته له دوی نه غچ واخله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حالا نو مونږ په ډېر راتوی شوي اورښت سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه، په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار ترسره کولو لپاره سره یو ځای شوي چې په تقدیر کې لیکل شوي وو. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بېقدري شوې وه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هغه بیړۍ مونږ د عبرت د یوې نښانې په توګه پرېښودله، نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ فكيف كان عذابي ونذر. وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت عاد
فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو هم د حق پیام ته د دروغو نسبت وکړ، نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. مونږ د دوامدار شومتوب لرونکي یوه ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولیږه چې خلک یې پورته کول په داسې شانې غورځول لکه چې هغوی له بیخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغجن کړل او وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د ده پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي یو او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شوه؟ نه، بلکې دی بې حده دروغجن، خودپسند او په خپل ځان مین تېروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مون خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډیر دروغجن او په خپل ځان غاور او تېروتلی دي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. مونږ د دوی لپاره د فتنې په توګه وښلیږو. اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځ ویشلي وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او اوښه یې ووژله. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې عاقبت. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. مونږ پر هغو باندې فقط یوه چیغه راوستله او هغوی لکه د وچو او پامال شوو وښو غوندې مات شول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل او مونږ پر هغو باندې تیږې ورونکی باد ولیږه. یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. مونږ په خپل فضل سره د شپې په وروستۍ سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات مونږ هر هغه چاته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط د خپل قوم خلق زمونږ له نیونې یعنې مؤاخذې څخه وویرول، خو هغوی زمونږ ټولو اختارونو ته د شک په نظر وکتل، په خبرو یې تیر کړل.
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بیا دوی د خپلو میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه. په پای کې موږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅکئ اوس زما عذاب او زما د اختارونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکئ اوس زما د عذاب او زما د اختارونو خوند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. موږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونیانو ته هم اختارونه راغلي وو، خو هغوی زموږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې. په پای کې موږ هغوی داسې ونیول، یعنې مؤاخذه کړل لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څیر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. آیا ستاسې یعنې قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسې لپاره څه خلاصون یعنې براءت لیکل شوی دی؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. یا دوی دا وایي چې موږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ډېر ژر به دغې ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شا اړوونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بېګانه شوي دي. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړه مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکئ د دوزخ د تاو خوند. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنې اندازې سره پیدا کړي دي او زمونږ حکم فقط ایک یو حکم وي او هغه د سترګې په رپېدلو عملي کیږي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مونږ تاسې غوندې ډېر داسې هلاک کړي دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي او هره وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. له نافرمانۍ نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي، د رښتیاني عزت ځای د ډېر مقتدر خدای په وړاندې.